دا د سپینغر ولسوالۍ اړوند د مامند هغه سیمه ده چې کلونه وړاندې پرې امریکایي اشغالګرو لخوا د بمونو تر ټولو لوی بم یا د بمونو مور وغورځول شوه. د سیمې خلک وایي دوی ته یې د هغه نه وروسته ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کړي او تر څنګ یې کرنیزې ځمکې وایي هغسې حاصلات نه ورکوي لکه پخوا به یې چې ورکول. نږدې لسیزه وړاندې د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ مامند درې اسدخیلو سیمه کې د امریکایي اشغالګرو لخوا لوی بم یا د بمونو مور وغورځول شوه چې د استوګنې کورونه پکې ړنګ شول. د سیمې اوسیدونکي مولوي حبیب الله او فضل حق وایي اسلامي امارت دې ورته رغنیزې پروژې پلي کړي. د خلکو غوښتنه د دې ولسونو غوښتنه دا ده چې د دغه مرستیا د مخنیوي په خاطر دلته کلینیکونه جوړ کاندي. دویم دلته مکاتب نشته، باید چې دغه خلکو دپاره مکاتب جوړ شي. دریم د دغه خلکو دا سرکونه خامه دي، باید چې ورته عامه پروژې راوړل شي. زمونږ غوښتنه تر دا ده چې بس اول دغه زمونږ کورونه دي، ځکه چې د ښکاره یینې چې ختم دي، نور ټول کام چې کوم دی د بر سر نه تر کوز سره پورې ټول ختم دی، ځکه چې مال حال هر څه د زمونږ د منځه تللی دي. په همدې سیمه کې هغه ماشومان چې له بم غورځېدو وروسته ورته د پوستکي او سترګو ناروغۍ پیدا شوي له دې رنځ کړېږي. خلیل الرحمن او انعام الله وایي دا به مو مور چې راغورځېدلې ما باندې غارښت دی، د کلي کې نور خلک هم دي همدغسې چا باندې خارښت دی، چا باندې سترګې کار نه کوي، چا څوک شل دي، څوک لاس مات دی، څوک یو شی دی. او د بمو مور چې راغورځېدل دا همدغه شوي. بم چې وغورځېده زما د بم نه وروسته مې دا سترګې کار ونه کړ، دید نه کوي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي مامند دره کې د بمونو د مور له غورځېدو وروسته روغتیایي ستونزې پیدا شوي، خو وایي تر ډېره یې ناروغۍ کنټرول کړي او سیمه کې روغتیایي مرکزونه هم لري. اوس هم هغه کې خلکو له تکلیف شته، خرش بیماري شوه، سترګې بیماري شوه، خلکو شته وخت په وخت باندې موږ خپل ټیمونه لیږو، هغه ځای څارنه کوي، هلته تداوي وړي، هلته موږ روغتیایي مرکزونه شته دی او سیار ټیمونه غزې له موږ لیږو، خلک مراقبت لاندې موږ نیولي دي، انشاءالله وخت په وخت د هغې نظارت کوو. ورته وخت د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بینوری وایي دغه سیمه یې له نږدې لیدلې چې په لومړي اقدام کې به په دې سیمه کې 100 د هستوګنې کورونه ورته جوړوي. نو دلته په خپله باندې ما سفر کړی دی او نور مسؤلین چې کوم زموږ د اسلامي امارت دي یا د ننګرهار مسؤلین دي دوی هلته تللي دي. د بیا رغونې کار په رابطه به دومره زه ووایم چې هلته تقریبا د 100 کورونو سروې موږ کړې ده په اول قدم کې، او نور چې کوم کورونه وران شوي دي د هغې بم په تدریجي ډول سره د هغې سروې به کېږي او دا به جوړېږي. بینوری ډاډ ورکوي چې د مامند درې هغې سیمې ته به ځانګړې پاملرنه کوي چې د بمونو مور پکې غورځول شوي او نږدې راتلونکي کې به بېلابېلې رغنیزې پروژې هم په دې سیمه کې پلي شي. کابو وکاله مخکې امریکا د ننګرهار سپینغر ولسوالۍ د مامند درې اړوند په اسدخیلو سیمه کې تر ټولو ستر بم یا د بمونو مور غورځوله چې ګڼو خلکو ته پکې مالي او ځاني زیانونه واوښتل.